تازه ګلره ته چې تکلیف مشکل باندې مطلب تا ته پیدا څه کنه نو دغه هیوادوال د مرګري دوستان دا پوښتنه کوي چې دې مطلب دا څه علایم یو کنه په دغه باره کې د خلکو غږیږي نو دوی ته به جاوید دا لامل ما ته څه پیدا شو همدا زه مسجد لاملو سره مې ما ته ګوره مبارزه وکړه دا لامل داسې یو لامل دی چې نه دې غږېدا ته پرېږدي نه دې دا ګوره دا اوس هم زه لږ دا ستونی مې تخېږي نور چې نه دې بربادي دا وجود کې د هډوکي داسې در باندې تراشي یعنې تا په وجود کې ما ته ورته چې ځای نه پرېږدي چې هغه کې ته خیر پیدا کړې او ډېر یو بې ناموسه بې عزته مرض ده اوس دغه مرض ما ته ګوره دا پرون دوایي سره د خدای په فضل سره د خدای په رحم د حکیم صاحب کابل او د حکیم صاحب په برکت باندې خدای دې دته ما ته ګوره ونډه زندگی خوشحاله ودانه وګرځوي او خدای دې نه خرابوي بس د حکیم له دوا نه د خدای په فضل سره مونږ ورځو کابل کې الطاج خان اجمعین هغو بېچارهګانو شپې زمونږ شروع کړي ګوره ترڅو کېننې د حکیم پوړۍ پورې ځان ضرور راورسوه ځان هم ورسوه رب العزت موږ ته ظلم نه کړي که نه زه بلکل مړ ما بلکل فیصله دې مرګ ما کې نور هېڅ هم نه و پاتې مساله پاک د حکیم دوا سره روغ جوړ د حکیم دوا سره او بلکل